ګوره حدیث مبارک کې راځي کم کور کې چې تلاوت نه کېږي دا د کندر مثال لري. دا د شیطانانو اډۍ د پیریانو په تعویذګرو باندې بچي ګرځوئ زما بچی بیمار دی او زما زنانه باندې پیریان راځي. کور کې تلاوت شروع که کنه. کم کور کې چې پیریان دي کور کې تلاوت نه کېږي. د چا په کور کې چې تلاوت کېږي هغلته نه پیری راتلی شي نه شیطان راتلی شي، هغه تښتي د هغه ځای نه، بلکې په هغه ځای باندې رحمتونه راکوزېږي. رحمتونه یو صحابي مبارک راغی، مبارک ته فرمایي ما تلاوت کول او د تلاوت سره مې کتل چې دلته خوا کې اس زما ولاړو او دې اس داسې ټوپونه وال او داسې د خپې په ځمکه ځمکه والي. زه حیران شوم، زما یو زوی یحیی نومې ده، دا دلته نږدې ماشوم پروت و قریب و چې دا اس زما په دې زوی راختلی، زر مې دا زوی لرې که او چې ما به کله تلاوت بند که نو دا اس به آرام شي، او چې ما به تلاوت شروع که نه اس به بیا ټوپونه جوړ کړه. نو بیا پسې راووتمه، ما وی چې دا څه شی دی چې کتل مې د اسمان نه داسې ډیوې ورکې بلې دي او داسې سورې شان را روان دی او هغه ښکته راځي داسې راټیټېږي. دا اس دا ګوري نو د هغې نه دا ټوپونه دی جوړ کړي. بیا مې ورته کتل حتی کې چې داسې اسمانه پورې اوچت شو مانه غایب شو. نو رسول الله مبارک وفرمیل تلک السکینه، دا هغه سکینه او رحمتو چې د تلاوت سره ستا په کور نازل شوی و. او که تا د شپې تلاوت نه وی بند کړی او تر سهاره دې تلاوت کولی نو دا رڼایي به او دا شغلې دا به د مدینې منورې نارینه زنانه او ماشومانو غټانو کتلې وې، ټولو به لیدلې وې. داسې رحمت به دې په کور نازلېږي، پیریان به دې د کور نه لاړ شي، شیطانان به دې د کور نه لاړ شي. او دومره وفادار دی چې څوک غریب او مسکین دی تاسو وګورئ هغه سړي چې تنګ دستي پې راغلي، قرضونه پې راغلي، هغه او د هغه کور والا مکمل کتاب الله ته شا کړي، قرآن کریم راخلي قدرم نه، ځکه داسې بې عزتۍ سره دی مخ شوی دی.